حذیفہ بن یمان ایمان د عظیم گلشن کې ګرځي د لا اله الا الله په مینا مس پلار ورته وی بچیا زم در سره زم او ورته وی پلار ته مزه یو خو په دې مجلس کې تاسو پیژنئ نه تاسو لکه ما ایمان راوړو تام راوړې خو ما ډیر خلق پیژني تا به صحابه د رسول الله اون پیژني او جنگ د احد ډیر خطرناک جنگ دی ځکه مخامخ خله په خله جنگ دی سینه په سینه جنگ دی یو خوا د رسول الله خیمې دي د رسول الله تنبان دي او بل خوا د ابو سفیان د لخکرو د خالد ابن ولید او د هغوی د ملګرو تنبان دي نو خبره دا ده چې پلار ته مزه مونږ بلار شو پلار ورته وی بچیا د ایمان سودا ستا خپله ده او زما خپله ده د جنگ میدان ته لاړل احد په میدان کې دو مرحله راغلي یوه مرحله اوله ده یو مرحله ثانی ده اوله مرحله هغه وه چې د رسول الله صحابه د جنگ په میدان کې فاتحانه انداز کې ښکاره شو د اوله حصه ده چې ګندې میدان د کفارو نه مسلمانانو وګټلو مسلمانان فاتحین شو اوله حصه د احد هغه داسې وه ظاهر کې چې مسلمانانو جنگ وګټلو په مال غنیمت باندې د صحابو هغوی په هغې باندې ونښتل چا یو سیز اغوستو چا بل سیز اغوستو ځکه میدان خالی دی مشرکان وتښتېدل صحابه کرام چا یو سیز راغوستلو چا بل سیز راغوستلو میدان د احد خالی پروت دی دلته ډېر دویم حال ثانی چې مخې ته راغی حال اوله بدل شو صحابه کرام چې کوم تکړه تکړه صحابه او د میدان نه لاړل ځکه جنگ ختم شو د مشرکینو اسونه لاړل څه میدان کې پاتې شو او څه وتښتېدل هغوی را ونیول لاړل د دو کونو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله نبی ته بعض وقت کې پټ حالات باندې علم ورکي انباء الغیب ورته وي حالات د احد نه رسول الله مبارک مایوس شو حال اولا کې نبی علیہ السلام خفه شو ان تر دې چې د نبی علیہ السلام غاښ مبارک هم شهید شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر په حال ثانی کې میدان د احد د صحابه په وینو باندې رنګ شو سخت نه سخت واقعه هغه نه بیانوم د حذیفه بن یمان یعنی د یمان رضی الله عنه واقعه او د زوی حذیفه رضی الله عنه واقعه بیانوم به زم خپل واقعیت ان شاء الله خدا زمونږ دا خبر راغله دا تفاسیر ټول راغسته سوره احزاب کې دا واقعات د دې رکو د لاندې ټول صحابه مفسرینو چا لږ راغسته چا تفصیلا راغسته چا لږ اجمال بهر حال حذیفه بن یمان رضی الله عنه دی خوالاړو پلار مبارکی ددنه جدا شو یمان رضی الله عنه جدا شو ډلې د صحابه کرامو د رسول الله مبارک خواته لاړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می خفدې سر مبارکی په زنګون باندې خودلې دی حذیفه رضی الله تعالی عنہ راغ مور او پلار می درنه قربان شاه اے د الله حبیبا شونډي مبارک راوچته کا حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ می علی شیر خدا نلاش چا پیر کو ورتوی اے علی دیکھو اڈڑے تا ادرے گا سرداری کونین تا یو زنگون بانی حذیفه شنڈی لگولی دی بل زنگون دا رسول اللہ تیزان ورنزدی کو ورتوی زانو مان مزرن قربان شا ولی غم جنی لاړ مشرکین مکه منډي وخی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وی ما ته اجازت راکا زی کی تنہا باندې مخد مشرکانو تور زما یکی تنہا پہ حمل کوما یا اللہ نن زما ظلم د پبجی گیم نہ توبن اوباسی حذیفہ بن یمان میں رسول اللہ زان ترانیز دے ورتوی اے حذیفہ سخوب دلی دلے دے ورتوی مور او پلار میں در نہ صدق شا خوب بخپل حال باندے سرداری کونین زما دی پر ابزل جلال قسم ہوئی ماتا د مور او پلار نگرانے ننتخب و غم جنے زپدا سی مدینہ باندے سکوما چتا پک خوشحال نوینم ستا دخلی مبارک نوینی روانی دی واللہ چی ترسومی پڑیرو کافرانو باندی وینی روانی کڑی نوی اسارے گمنا ایک دم دسو کسانو یو ڈل تیار شو حذیفہ منڈکڑا چی میدان ترالل دوی او اسون د جبل روما شات روانو چی ویلی دل پدی کسانو کے یو کس چی دیر تیز منڈوئی صحابہ کرام خیل کے دار آگے چی یو کس اگا دے چی دا تیز منڈوئی دا دا غوی نا پاتے دے دی شپک کسان دی کس پسیر منڈکڑا غبار دے دا رنگ پتہ لگینا ٹولو باندی دے چاپ بدن باندی دے وینو دے چا جامی پخپلو وینو سری دے دے چا جامی دے بلپو وینو سری دے منڈے وے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دی طرف تا دا خالد بن ولید یو درے خاص ملگری دے اگے پا نظر کی نولی پا دوی ورمنڈا کڑا چکل دوی اسون پا خورخ کتا کی دل حذیفہ بن یمان غشی باندے گزارو کو او آوازو کو یا اللہ زما دا محبوب خلین وین روانہ دا اللہ زما دا غش دا جناب رسول اللہ دا دشمن خلیتا برابر کا آغی مخدا سرا وارو دا خالد بن ولید دے خاص مرگری مخد خوارا وارو دا حذیفہ بن یمان غش ڈارک لارو پوز بانی دننشو او دا پوزن اللہ دی دا مکمل جامنا دا دشمن رسول پس مکہ باندے او غرزی دلا حذیفہ بن یمان خوشحال را روان دے دیکھو آگا سکسان لگے دی او کسی را ایسار کڑے دے سکسان لگے دی او کسی را ایسار کڑے حذیفہ بن یمان آواز کی اے ملگرو زمان ما خو الحمدللہ دما شقی بدل واغستو ستاسی سنگ حال دے ورطوی منگی ورا گیر کڑے دا خیری سل گئے دا حذیفہ بن یمان پا منڈر آگے ورطوی غالباً زما اپلار اگوی زان سر اسیر بوتلے دے زما اپلار لکا اسیر بوتلے خواہ سوکتا سے مڑ کو صحابہ ہوتا ہوئی وہی دغل تا پروت ہے بس اخیری سل گئی دا حذیفہ بن یمان پا منڈر آگے غشی ورسر دے کلی چی دی پوگا باندی نظر پرے وطلو آوازو کو اے زما ملگرو دا خو زما پلار دے نا خو زما پلار دے کلکی تیغی گا چاپے رکڑا یمان رضی اللہ عنہ آخری سل گئی دی بچیا خیل کا وگورے ستا ملگرو چی زوالیم آگوی کے در رسول اللہ دے مین و محبت وینی دا سے جوش والے وے چی پا دی وقت آگوی خپل دشمن او دوسا نشو معلوم اولے ما منڈا دا مشرکینو پسے والا ماول چی زبد یو سر پلاس کے روڑم رسول اللہ تا دا اگوی خیل دار آگئے دا ملگرو دا رسول اللہ چی دا گندی دا اگوی نا پاتے کسے زکا یمان رضی اللہ عنہ مدینی منورہ کی دیرو کسانو نولی دلے حذیفہ لی دلے خپلاری نولی دلے نو حذیفہ بن یمان چراغ چی ویلی دل چی زما پلار یمان رضی اللہ عنہ اگا پروتے لا سے تے چاپی رکو پلارا پلارا ستا خیری سل گئی دی مخبانے ورطا کپڑا اوہلا شنڈی مبارکی ورطا پاک اکڑے صحابہ ٹو خپشو غم جن شو چی اللہ دا خمونگا خپل سڑے اوہلو دا خم خپل سڑے شہید کو حذیفہ بن یمان
ډېر لوی شان الله ورکړي. پلارا د کوم خلقو چې ستا د بدن نه غشي وویستل، ستا دی وخت کې ضمیر د دوی باره کې څه فیصله کوي؟ هاي 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 ورته وې بچیا نور خبره پرېدا، خود جناب رسول الله خواته چې لاړې نو زما ور باندې ډبل ډبل سلامونه وایا. او اے بچړیا کله چې د سرداري کونین خواته لاړې ورته وې چې هغه صحابه چې زه شهید کړی ما، زه د دوی شکریا ادا کوم. الله رب العالمین دې د دوی غشي دوی د پاره د جنت د تلو ذریعہ وګرځي. او بچیا زما معشوقې ته ووایا څوک به جنت د مرګ نه بعد په خوب کې ګوري، او ما د احد میدان کې د هر یو غشي سره د جنت خپل حوري ته سلام کړی دی. ما د جنت خپل حورو ته ملاقات شو. او اے بچیا رسول الله ته ووایا زما معشوقې ته ووایا چې کوم صحابه دیکھ یو صحابی دے عمرو بن العاص نامی دا د نبی عمرو بن العاص نا انا للہ و انا الیہ راجعون دیزے کہ د نبی علیہ السلام یو انصاری صحابی دے دا غنامه زما د ذهن نه اوتله سیرت لیکلے هغه صحابی راغی رسول الله مبارک تا چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حذیفه پلار شهید شو. نبی علیہ السلام مبارک ورته وی خپل ملګرو نه په خطا کې شهید شوی وي. وی حذیفه ما تراولی، حذیفه له تسلی پکار ده. حذیفه رضی الله تعالی عنہ پلار اخیری مرحله ده. پلار ته وی پلارا سرنګ دی خوخه ده اوچت کوم د احد میدان نه. هغه ورته وی بچیا مال امدیز باندې الله رب العالمین عزت را کړي، صرف دومره وکړه چې جنگ باندې اثر پرې نه وځي. که زمانه روح لاړو نو ما ډډې تکا او تاسو خپل جنگ جاری ساتئ، ما ډډې تکې او تاسو خپل جهاد جاری ساتئ. دشمن ته لاندې خبره اون کوي ځکه چې ما اوریدل چې د رسول الله مبارک غاښ شهید شوی. بچیا د ډېرو خلی د غاښونو خلاص کا، د ډېرو غاښونه مات کا بچیا. دا صحابي لاړو انصاری صحابي دی. نبی علیہ السلام له چې دا خبره کو فورا راوچت شو. نبی علیہ السلام صحابه کې نه ول دی راوچت شو. چراغ حذیفه رضی الله عنه مبارک دی خوا ولار دی صحابه د پلار نه تاو دی. نبی علیہ السلام چراغ ورته وی اے حذیفه راغاړي وز مبارک دی شان پلار دی جنت تلاړو. اے حذیفه مبارک دی شان حذیفه رضی الله تعالی عنہ مبارک می ورته وی مور او پلار می در نه صدقه شا هما ته او شک دی. هغه شک دا دی چې زما د پلار د سینې نه د مسلمانانو غش اوتل دې سره بس کیږي د دې غش حساب بکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی دوی د استاد پلار په جنګورو نه کړي. او یاد ساته حذیفه استاد پلار په جنګورو چې شوی دا نو ستا ملګرو رونو ته ډېر صدمه او دک رسېدلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ار یو صحابي را نږدې کولو. دا انصاری صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان ته را نږدې کولو. دی په منډه یمان رضی الله عنه باندې ور پرې وتلو. د یمان رضی الله عنه په دې سترګه کې خوري پرتی وي. دې ځکه دا چې غرزیدلې او غرب سره نو دې ځکه خوري پرتی وي. نو دا انصاری صحابي جبرا او استلا عزیزانو اے جبدا سے او په دې سترګو دې خور باندې داسې ومږي. نبی علیہ السلام مبارک داسې ورته ولیدل. ورته اے انصاری صحابي مبارک دیشا پتا باندې استاد په خاندان باندې الله د جهنم اور حرام کړلو. تازماد عاشق دستور گنا خوری پخلا باندې پاکی کړي. دیو تراتاوش ورتوی مور او پلار می درنه صدقه شان ما د جهان ډیر خواږه سيزونه او خوشبویدار سيزونه لیدلې دي
خدای یمان د سترګو نه چې کمی خوري زما په جبه باندې ولګېدلې والله زما دې د خدای په ذات قسم وي چې د شاتو نظر چنده خوږې وي او د مشک نه خوشبویداره وي دی د سترګو خورې وي سترګې ورته په جبه باندې پاکې کړې هر یو صحابي به راتلو یو صحابي راغی څادر پې داسې ووهلو داسې به دا څادر په دې مخ باندې ووهلو مخې ورته پاکو بیا په دې غاړه باندې ووهلو بیا په دې لاسونو ورته ووهلو ان تر دې چې عشق کې راغی د حذیفه د پلار وینې په کپړه باندې پاکولو خوند ورنکو روغ غوندې دا لاس پې داسې ووهلو په دې خپله ژبه باندې راښکلې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وایي والله د حذیفه دومره پاکه وینه ده چې د چا د بدن سره ولګېدله د چا د کپړې سره ولګېده وایي دې انصاري چې کله وفات کېدو وصیت یې کړی خپلو بچو ته چې ای بچو کله چې زه وفات شم نو زما که نور کفن او که نو خدا څادر زما په سترګو باندې داسې واچوئ چې کله قبر ته زه ښکته شم او ماله پرشتې راشي ما نه تپوس کوي من ربکا رب دې څوک دی په کوم دین راغلی نو زه به ورته وایم ما نه تپوس مه کوئ ما په سترګو باندې تحفه وینه کې د حذیفه د پلار راوړې ده ما د یمن وینه راوړې ده یمان چې په کوم ځای کې وي ما هغې ته ورسوئ دا د صحابو د نبی علیہ السلام د صحابو وینه هغوی برکت لپاره ساتله دا محبت دی نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احد کې په دوو مړو باندې په ټولو مړو غمجنو خو په دې دوو نبی علیہ السلام ډېر غمجن شو یو تره یو یمان رضی الله عنه یمان باندې ولې چې یمان د کافر پسې منډه والا او د کافر په منډه کې د مسلمانانو د خپل منځ نه بیا چې کومو صحابو د نبی علیہ السلام دا صحابي شهید کړو حذیفه رضی الله عنه مبارک هغه ویلي والله که زما لورګانې وې یا زما خویندې وې ما به دې صحابو ته په نکاح کړی وې چې د کومو د لاسه زما پلار جنت ته لاړ دا اوس هغه د ایمان رڼا ده دا هغه د ایمان قوت دی دا هغه د ایمان نور دی چې زړه کې وایي چاته تپوس کو چې تا دومره لویه جذبې سره ډکه خبره ولې وکړه وایي ګوره هغه صحابه چې زما پلار شهید کړو هغه صحابه د نبی علیہ السلام هغه صحابه چې هغوی ته په دې وخت کې د محبت سترګو دومره درانه راوړي چې هغوی ته په دې وخت کې د جهان په مخ باندې خپل پلارم د پلار په حیث نه ښکاره کېدلو هغوی به خپل پلارم قرباني کولو عزیزانو دا حذیفه رضی الله عنه ته صحابه ملګري ناست دي تابعین ناست دي تبع تابعین ناست دي عبدالعزیز رحمه الله نقل کوي فرمایي چې زما تره ته وایي چې کاش دغه وخت کې منګه وې د نبی علیہ السلام په وخت کې منګه وې چې منګه څه کړی وې منګه غزواتو کې ځان قربان کړی وې نو ډېر داسې ملګري ناستو نو یې زما تر حذیفه رضی الله عنه وایي هغه ورته مخ راواړو ورته وایي دا ارمان مه کوئ زه درته نور څه نه بیانوم خو د احزاب واقعه زمانه واورئ کومه واقعه احزاب واقعه وایي د احزاب واقعه څنګه ده حذیفه رضی الله عنه شروع وکړه وایي د احزاب داسې واقعه وه چې موږ نه بره طرف باندې ابو سفیان او د هغوی ملګري پراته و زمونږه خیمې د هغوی د غشو لاندې وې او په لاندې ځمکه باندې بنو قریظه پراته و زمونږ د بچو زمونږ د ښځو زمونږ د مال په ټولو باندې د هغوی ظاهر کې بالکل صرف اشارې سره ورتللو نو موږ سره دوه یارې وې یوه یاره دا وه چې دلته را باندې دشمن بره دی او هلته را باندې دشمن ښکته دی لاندې به زمونږ بچي پیمال کی زمونږ مال اولاد به پیمال کی سخته نه سخته ورځې وې او داسې وخت راغی چې د شپې لږه هوا یخه شوه نو محبوب مبارک ته منافقان راغلل څوک ورته راغلل منافقان ورته راغلل منافقانو ته پته ولګېده چې اوس مسلمانان تنګ دي نو هر یو به راتلو دا आवाज به کولو ان بیوتنا عورا
زمنگا کورنا خالی پرات دی زمن کورونو باندې خطر دا مونږ باندې حمله دا مونږ له اجازت راکړه یا رسول الله مونږ زلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت طیبه دا ده چې د جنگ په میدان کې چا به اجازه غوښتله نبی علیہ السلام به ویلې ځه یو ډله راغله هغوی لاړل زه ناستما بله ډله راله هغوی عمران لاړل مونږ د پیغمبر علیہ السلام ملګري تقریبا 300 څه د پاسه پاتې شولو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غمجن دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفه دی خبر ورته راغی بنو قریظه غشي برابر کړي دي بنو قریظه مورچونه بار انتظامات لاندې سکوټي د ځان نه ټول راغونډه کړي دا حمله کول پکار دي د نبی علیہ السلام په صحابه او کورونو باندې دا خبر منافقانو راوړ زوی ناستم رسول الله مبارک با د ډېر غوسینا کله دی خوا اولیدل کله به دی خوا اولیدل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغه اے حبیبا اے د رب العالمین حبیبا د دې ظالمانو کورونه خالی ندی دروغ تا ته وي وما هي بعوره کورونه خالی ندی دروغ وي خو ځان درنه او وسره دا منافقان دي